سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاسته. څه باندې لس ورځې کېږي چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړ شوي دي او دروازه بنده شوې ده. که څه دا دروازه د پاکستان د جوړښت څخه تر دغه ورځې پورې یو سیاسي فشار حالي په ډول باندې بار بار استعمال شوې ده. که څه د افغانستان خواو ته دا دا کار موږ نسو کولی ځکه چې افغانستان دا دروازه ځکه نشي تړلی چې هغه بلې منطقه چې د ډیورن هاخوا ته منطقې چې دي دا ټول د افغانستان دي او افغانستان نسي کولی چې دلته یو خط جوړ کړي او لار د رفت آمد بند کړي او دا زیاتره کارونه هم چې دي د پنجاب حکومت پنجابیانو دا کارونه شروع کړي دي او ډیر ځلې هم دغه دروازه جوړې هسته کوي چې په هاخوا پښتنو باندې هم سي اقتصادي فشارونه او سیاسي فشارونه ډیر کې او پر افغانستان باندې هم سیاسي او اقتصادي فشارونه ډیر کړي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د تورخم د دروازې شاته څه سیاسي خبرې دي، ولې دا دروازه بار بار تړل کېږي خلاصېږي او په دې کې ډیر سوداګر خپل شتمنۍ د لاسه ورکوي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو خو تر اضافي خبرې تېرې شو. په هم ډول باندې موږ دوه کارونه لرو چې هغه په هم خلکو کې سته او هم خلک په پوهېږي. لومړی چې دی هغه اختطاف دی. اختطاف چې دی مثلا یو کس تاسو یو ګروپ چې دی هغه پورته کوي او وړي او ورته وایي چې دا کارونه یا ماته دومره پیسې راکړه او یا دا کارونه ماته وکړه، کني دا کس هیله کوم او که نه دا کارونه دا کس تاسو ته خدای مکړه وژنمې. دا خو یوه لاره ده. بله لاره چې ده دې ته بلاک میل وایي چې په انګلیسي کې بلاک میل وایي او په موږ د اخطار په ډول باندې بلاک میل چې د اخطار بل شي دی، خو بلاک میل چې دی په دې ډول باندې دی چې پر تا باندې مثال په ډول باندې یو سند جوړوي، یو ویډیو جوړوي، یو سند جوړوي او د دغه سند څخه بیا بار بار ګټه اخلي. تا ته وایي چې که دا کار ماته وکړي خو ښه دی، خو کني دا ستا ویډیو او ستا عکسونه دا ستا په وړاندې چې دا سندونه لرم دا سندونه زه خپره کوم او دا که کار ونه کړي بیا زه دا کارونه نه کوم. او دغه کارونه چې دي په سیاست کې هم دې ته سیاسي بلاک میلینګ وایي، پولیټیکل بلاک میل وایي. پولیټیکل بلاک میل که تاسو په انټرنیټ کې سرچ کوئ هغه به تاسو پیدا کړئ چې پولیټیکل بلاک میل څه شي ته وایي. پولیټیکل بلاک میل چې دی دا د ډیرو هیوادونو او د ډیرو سیاسونو په منځ کې استعمالیږي. د مثال په ډول باندې پاکستان دا فکر کوي که زه د تورخم دروازه په افغانستان باندې وتړم دلته د پښتنو تګ راتګ او د افغانانو تګ راتګ دا ټوله بندیږي. یو خو دا دی چې هغه د دوی په منځ کې چې کوم اړیکې دي هغه خرابېږي، دا یوه ستونزه ده. بل اقتصادي فشارونه پر افغانستان باندې راځي، بل د ترانسپورتي فشار پر افغانستان باندې راځي او بل پر خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک دي یعنی پښتونستان منطقو کې چې کوم پښتانه دي پر هغو باندې هم فشارونه راځي او موږ کولی شو چې د دوی اقتصادي شتمنۍ له منځه یوسو او په دې ډول باندې موږ خپل تابع دا خلک موږ خپل تابع وګرځوو. نو دا چې دی د همدغه یو دروازې د ادرسه چې دی پاکستان همدغه سیاسي بلاک میلینګ کوي او هغه په خیبر پښتونخوا کې د پښتونستان په منطقو کې او دې خواته په افغانستان منطقو کې دغه ټولو منطقو کې هم دغه بلاک میلینګ کوي او پر خلکو باندې فشار راوړي، اقتصادي فشارونه راوړي، سیاسي فشارونه راوړي او یوازې د همدغه یو دروازې سره. دا په تیر جمهوریت کې هم د ولسمشر غني په وخت کې هم دغه بلاک میلینګ هو، خو ولسمشر غني خپل اقتصاد پوه د دې جواب پیدا کړ او په پاکستان چې دا ویلو چې دا دروازه بندومه د خپل ولسمشر غني لاس ورځې که شل ورځې بند کړو چې وروسته بیا پاکستان هم ورته زارې کول چې یار دروازه خلاص کړه چې زموږ مالټې هم خرابېږي، هغه موږ تاجکستان ته هستویو. اوس چې دی دلته د تورخم دروازه پر کوم حساس باندې دا مشکل د کوم ځای څخه شروع سو. لومړی پر دې باندې خبرې کوو. خبره دا ده چې د پاکستان خواوې وایي د غره په سر باندې هلته طالبانو داسې جوړ کړي دي، مورچلې جوړ کړي دي او هغه مورچلې د دې لپاره دي که یو وخت جګړه وسي د هغه ځای څخه زموږ ځواکونه ټارګېټ کولی سي. نو په دغه خاطر باندې موږ هغه ډول باندې نه غواړو. او خبره هم دغه ده چې په سیاسي د هیوادونو په منځ کې چې کوم اړیکې چې دي هغه چې کله هم مرزونه جوړیږي
دلته یو خط جوړیږي، دلته صفري خط ویل کیږي. د مثال په ډول باندې 1500 متره بعض هیوادونه دي، 1500 متره دوی نسي کولی چې نظامي تجهیزات جوړ کړي. بعضې وایي چې حتی اوس موږ د ایران سره په نیمروز کې موږ نسوای د چې وکړو، حتی موږ 20 کیلومتره هم د مرز څخه لرې موږ نظامي تاسیسات نسو جوړولی د ایران سره، ځکه چې د ایران سره یو رسمي مرز لرو. او 20 کیلومتره موږ هلته په نیمروز کې هم د اردو یو داسې موږ نسوای د چې جوړې کړو، ځکه چې د هغه پروتوکول سره چې د سردار محمد داود خان په وخت کې ترسره شوی دی، په هغه اساس باندې موږ نسو کولی. مګر دلته چې پاکستان ته راځي خبره، پاکستان سره موږ مرز نه لرو چې موږ وایو چې یاره موږ دغه دا صفري نقطه ده او دا غیر صفري نقطه ده. موږ مرز نه لرو، موږ رسمي مرز نه لرو چې د پاکستان سره وایي چې دا صفري مرز دی. او موږ په کوم هندسه باندې تجهیزات جوړوو هغه موږ حق دی او موږ هم توان لرو. دا په تیر حکومتونو کې هم دا کارونه سوي دي، اوس هم کوي. هر حکومت حق دی چې په کوم ځای باندې تجهیزات جوړوي جوړ دي. همدا اوس چې پاکستان په غیر داسه باندې راوړي، حتی پر ډیورن خط باندې هلته خپل نظامي تاسیسات جوړ کړي دي، د هغو دپاره هېڅوک هم څوک نسي ویلی، ځکه چې د یو غربي هېوادو توان ورسره دی. زموږ سره چې بیا که موږ یو پوسته پر داسه باندې جوړوي، دوی بسته د بولدک بندوي، تورخم بندوي، دا ټوله دروازې بندوي. او د دې دروازو وشاته ګوره یو خبره ده چې دلته سیاسي موضوعات ډېر نغښتي دي. تیر ځل چې ویه زموږ مثلا پر هانګورو باندې، پر هنارو باندې، پر د وردګو پر مڼو باندې، دغه ټولو چې کله هم داسه کېدله د میوو وخت کې دی، پاکستان دروازې بندولې او موږ اجازه نه راکول چې موږ خپل میوه عربو ته واستوو یا هند ته واستوو، دې هېوادو ته اجازه نه راکوله. اوس دا ځل چې دی، دا ځل موضوع فرق کوي. دا ځل ځکه فرق کوي چې پاکستان ویلي دي چې دا دروازه دا ځل موږ هغه وخت خلاصوي چې موږ کابل ته یو پلاوی هستوي. کابل ته چې پلاوی هستوي، دا موضوع ډېر اوږده کېږي. ډېر خلک په کابل کې چې ما خپله پوښتنه هم وکړه په بعضو کسانو سره چې دا مجلس مې وکړه، دوی ویلو چې اصلي موضوع هم همدغه ده چې د حقاني لرې کېدل او د حقاني د قدرت څخه ایستل، دغه یو فشار دی. اوس پاکستاني لوري چې دی زیاتره کوشش کوي چې دا کوم دروازه چې د دې څخه یو سیاسي ګټه واخلي او کوم د ضعف او ضعیفوالی چې پر حقاني شبکې باندې دی، دا لرې کړي او حقاني شبکې ته بل اضافه یو رول برته ورته ورکړي تر په همدغه ډول باندې. او دې دپاره بیا دا اوس کې چې کوم پلاوي دوی غواړي چې کابل ته ولېږي، د دې دپاره د دې وشاته داسې ښکاري چې تیر ځل خو د میوو کاروبار او تیر ځل خو پر حکومتونو باندې فشار و، دا ځل چې دی خبره د مورچلو څخه شروع سوه، خو وروسته خبره چشته راغله، خبره پر سیاسي تبادلاتو راغلې ده. پاکستان څو ځلې مخکې هم کابل ته خپل هیات راستولی و چې تاسو باید حقاني شبکه چې د خپل په چوکاټ کې وساتئ او دې دپاره باید واک ورکوئ، دا څه ورکوئ. نو دا ځل چې دی هم په همدغه موضوع ښکاري چې همدا رقم موضوع وځي، ځکه چې موږ دا وخت کې نه میوې لرو نه داسې لرو. او د مورچله چې هلته جوړېږي هغه مورچله ډېره حسانه ده، هغه مورچله صحیح ده چې خوابدېږي نه جوړوي. مګر دا ځل چې دی د مورچلې کار هم که ختم شوی دی، بیا هم دروازه نه خلاصېږي. پر دې باندې پاکستان یو څو نورې غوښتنې لري چې دغه غوښتنې چې دي، دغه غوښتنې د پخوا په پرتله باندې ډېر فرق کوي او ډېر تغیرات پکې کوي. هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ، او هیله مند یم چې د افغانستان دغه داهمي ستونزه یو ورځ حل سي او موږ د دغه یو غیر قانوني همسایه د ستونزو سره نور مخ نسو. دا و د نن ورځې ویډیو. هیله مند یم چې د یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.